ښه د دې نقطې کوردینات موږ سره څو دي سنپ آن کوو څو ده دلته x اته دی که نه y صفر ده x اته y صفر راځو ایډیټ مینو ته اډ ټو ماډل دیوال ورکړو صحیح ده دیوال نور دوه ښه نمبر اف سټوریز دوه سټوري او نمبر اف بیس دوه هغه به ورکړو صحیح ده که نه دوه وایي ورکړو او بې وایي دا موږ سره څو دی څلور دی ښه څلور ورکړو x موږ سره څو اته دا به دغه ورکړو درې ورکړو هلته درې درې و په وای باندې ما یادېږي صحیح ده که نه درې اته صفر او دا به ورکړو 90 درجې هاخوا ته یې داسې کوو صحیح ده که نه 90 اوس به وګورو چې راځي که نه راځي صحیح ده که نه هسې اضافه ښه راځو نوي درس ته راځو دا مخکینی درس و دې نه تېرېږو کنټرول زیډ ماډل موږ جوړ کړی تیار چمتو شوی صحیح ده ایډیټ مینو موږ سره خلاصه شوه نن موږ پیل مینو وایو پیل مینو کې څه شی دی نیو ماډل باندې خو پوهېږئ چې نیو ماډل څنګه دی دا به زه یو ځل ځان سره سیو کړم مخکې مو سیو کړو که نه دا ماډل ما سره سیو که نه یو ځل مخکې سیو دا ماډل موږ سره سیو دی دا راځو نیو ماډل کله چې نیو ماډل راخلو دلته چوز ای ډي بي او نو دی کله سر نه موږ کار کوو نو راخلو او چوز ای ډي بي دا معنا که چیرې دا راواخلو دلته مخکې که کوم کار کړی موږ هغه کې موږ به بیمونو لپاره یو سیکشن ټاکلی وي که نه د سلب لپاره به مو ټاکلی کمبینیشن یې به مو جوړې کړي که موږ دې نه یو راواخلو بیا چې کومو کمبینیشنو څخه کوم سیکشنو نه دلته ګټه اخیستل سوې هغه په اتومات ډول باندې موږ سره راخلي دا لکه اوس دا ما راواخیست هغه ایټپس په نامه پیل دلته راواخله هر یو ټمپلیټ راخلي ځان سره راواخله دلته به هماغه سیکشن یې راغلي در سره صحیح ده کالم وګوره کالم درس او کالم درس ډیزاین هماغه مخکې چې موږ کوم فایل کې ترې ګټه اخیستې دا راځي داسې کمبینیشن هر شی راځي صحیح ده نور په دغه باندې خبره نه کوو نور بلد یې ورسره صحیح ده که نه اوپن د دې له لارې کولی سي یو فایل اوپن کړئ موږ اوس کوم یو کار وکړو دا موږ دې لارې خلاصوو ښه دا اوس سیو باندې پوهېږئ سیو از کولی سي دا په یو بل نوم باندې ځان سره وساتئ هغه د تیر په څیر دی خبره په دغو دواړو کې ده ایکسپورټ او امپورټ کې ده دا ډېره ښه خبره ده ښه ایکسپورټ کې خبره کوو سیو ماډل از ایټپس دا ټکسټ فایل دی که تاسو پام کړی وي چې کله دغه د ایټپس فایل موږ هلته ځان سره ساتو په ډیسکټاپ مو اچولی اول خو به په ډیسکټاپ باندې د ایټپس کوم فایل نه ثبتوي دلته ډېر نور واړه واړه فایلونه ورسره راځي پام مو کړی ده ډېر راځي که نه ډېر جنجال دی او ډېر ځای هم در سره ښایي ونیسي خو که چیرې زه دغه فایل راواخلم دا ټکسټ فایل کې ځان سره وساتم دا به ډېر وړکی ځای ونیسي او یو هغه به یې را سره لکه یو فایل ورته وایي هر شی ورته وایي اوس وګوره زه دا سیو کوم صحیح ده سیو ماډل از ایټپس ټکسټ فایل دلته به راسو یو ځان ته هغه به جوړ کړو ورته یو ځان ته فولډر جوړوو چې دا نن کار په هغه فولډر کې وکړو صحیح ده که نه دلته به نیو راواخلو نیو نوم به ورکړو 12مه ورځ دی که نه بس دا نوم ورکړم څه نوم دلته به یې سیو کړو را سره دې ته به وایي ایټپس یو داسې نوم ورکوو چې موږ ته معلوم وي ټکس دا ما ځان سره سیو کړو اوس دا به یو فایل کې را سره راغلی اوس وګوره اوپن ته راشه دې ته به سیو چینج به وایي ښه ډاکومنټ دا خلاص که دلته ورته وایه آل فایل ګوره دا یو فایل دی که هغه اوس زه ډیلیټ هم کړم دې نه کولی سم دا ماډل زه خلاص کړم اوس وګوره زه ځم هغه ته ډاکومنټ کې هغه په کوم ځای کې پروت دی دې کې به یې فکر کوم دغه دی که نه اوس وګوره دلته څومره ډېر راغلي صحیح ده دې سره دا به ای ډي بي کو چې هغه خاصه یو دانه راته ښکاري دا زه ډیلیټ کوم له منځه یې وړم صحیح دی ګوره شفټ ډیلیټ له منځه مې یوړ صحیح ده هېڅ سته نه را سره هماغه
ورې وګورو چې نور واړه واړه یې راځي که نه دا نور واړه واړه را سره پاتې کېږي ښه هغه اصل چې ای ډي بي د هغه ټول ختم شي که دا هم تاسې ختم کړئ دا یو یو وګورئ دا ډېر وخت در سره نیسي دا ټول او دا داسې تاسو وړلی شئ له منځه چې ښه نه دغه نور هم بیا ختمېږي که نه کنټرول مې ورسره نیولی لکه شفت به ونیسو ورسره شفت هم کار نه کوي کنټرول هم دلته کار او داسې بیا لاندې راسم که نه داسې هم کار نه کوي اوس نه دا ښځه دلته څه خبره به وي صحیح ده که دا هم تاسو ډیلیټ کړئ دا ټول هم که تاسو ډیلیټ کړئ بیا هم در سره پیل یې غځی نه خلاصېږي صحیح ده اوس راځو هغه ته دې پیل ته راځو ګوره دغه ټکسټ پیل دا وینې دا خلاصوو ځان اوپن خیرر داسې نه خلاصوي ولې نه خلاصوي دا به څه شی کې ته امپورټ به یې کوي د اوپن له لارې زه ښه ده چې دې ستونزې سره مخامخ شو د هېڅکله هم داسې نه خلاصوي ښه خو زه اوس وګوره امپورټ کوم امپورټ ایټبس دا به تل امپورټ کوئ ښه راسته امپورټ کوم ځای کې و دلته اوس یې امپورټ کوه وګورو چې څه صحیح ده د امپورټ له لارې به کار کوي چې تا چې شی ایکسپورټ کړي لکه ټکسټ فایل ته که دې ساتلی وي هغه به بیا د امپورټ له لارې راوړي دغسې کار نه در سره کوي ښه که هغه ټوله ډیټا هم ته ختمه کړي دا فایل در سره روغ د کار در سره کوي په دې باندې وپوهېدئ بل راځو ایکسپورټ ته ایکسپورټ شی ده دا به وروسته یوسو که دا ما وی موډ کار یې نه کوه هلته د ورژن څه هغه ما سره 14 ورژن ده دا نه پوهېږم کوم دی زه یا به یوسو دا اوس ګوره صف غواړو موږ دغه ماډل چیرې یوسو سب ته یوسو هماغه په دغه هغه کې دا به هم په دې کې وساتو صحیح ده دې ته وایو سب ټکس به ورته وایي صحیح ده که نه ښه دا هلته موږ سره وساتل څه وروسته به یې سب پاڼه خلاصه کړم هلته نه راته را سره که اوس یې کار وکړو خو ښه به یې که نه نور کار به وکړو مخ ته به لاړ شو صحیح ده که نه ښه دا اوسو دا وروسته درته کار کوم صحیح ده که نه دا بیا ډېر وخت نیسي چې هلته موږ سیف ته یو ځل یوسو ښه سیو سټوري از ایټبس ای ډي بي ته داسې هم کولی شې چې دغه یو سټوري ځان سره وساتې دا نور به نه راځي تا خوښه کوم سټوري ساتي سیو سټوري دویم سټوري زه ورته وایم دغه دویم پوډ دې ما سره وساتي ښه په کوم ځای کې دا به هم په دې ځای کې وساتو صحیح ده که نه سټوري دویم ولکه سیم په دې باندې سیو کړو ښه دا موږ سره وساتل څه په دغه ځای کې وروسته بیا زه درته خلاصوم ښه دا خو موږ سره نشته که موږ یې هلته ویسم څه هغه به نه وي او دغه ای ډي بي چې ده لکه مخکې چې موږ تل سیو کوو هماغه فایل دی را سره ښه اوس راځو دلته نیو راخلو نو ښه موږ څه شی وړي وو سټوري که نه امپورټ ټکسټ فایل و که دغسې مو وړی وه ایټبز سټوري دلته وګوره چیرې ټکسټ فایل ښه زه دا دغسې اوپن کوم سټوریج دا دغسې ای ډي بي ده ښه دغسې هم خلاصېږي اوپن یې که ګوره دلته یو سټوري ده را سره پام مو ده وینې لاندې هېڅ نه دی راغلی ورسره دلته مو ګوره دې سټوري باندې وپوهېدئ ښه بل هم څه شی وړی و ښه هغه سب به وروسته وګورو صحیح ده اوس راځو ډي ایکس اف دا فایل وړو تاسو کولی شئ دغلته چې کوم ماډل تاسو جوړ کړو دا کولی شئ اټوکیټ ته ځان سره یوسئ صحیح ده اوس راځو اټوکیټ ته وړو هغه بیا وروسته کار کوو صحیح ده ساده صاحب دلته به یو خلاص کوو ښه ټکسټ فایل مې نه ده پکار هغه خلاصوه ایټبس کار ایټبز موږ مخکې په دغه کې ساتل ځان سره که نه په دې ډاکومنټ کې ډي بي دغه لږ څه لوی و راسره دا ښه دلته وګوره زه غواړم دغه ماډل چې دا اټوکیټ ته یوسم ځان سره د لاین لیبل ترې ایسته کوم دا به اکسپورټ کوئ چیرې سیو از ډي ایکس اف او دا ټکټ ته وړو اوس وګوره
کوم ځای ته ته دا وړې ایټپس کار نه دې ځای ته نه یو بل چیرې به همدا نن کار چې موږ وکړو دا دی که نه په دې کې کوم نوم ورکوو نوم به ورکوو آتو څنګه ښه صحیح ده یو نوم ورکوم داسې دلته به ایټپس ولیکو صحیح دی داسې یو نوم ما ورکړه ښه اوس وګوره ته څه شی وړې ډرایینګ ټایپ دی څه شی ده فل 3D ماډل وړې لومړی فل 3D زه نه وړم وروسته به درته یوسم صحیح ده فلور لیاوټ دا پلان به یوسې یو ځل داسې هم کولی سې د خاص بیم ایلیویشن یوسې کالم ایلیویشن ویوسې دلته فل پریم ایلیویشن ویوسې او دلته نور ټیپیکل شیان دی او فل 3D وړلی سې یا لومړی فل 3D وړو ځه فل 3D دی خوښ که راسه لیر نیم کومې لیر یې دي در سره ګریډ اوس ګریډ په نامه ده که د دې نوم ورته بدلی ورته بدلې که ګریډ ته زه څه شی نوم ورکوم ووایه یو نوم راته ووایه جمال صاحب ووایه یو نوم ووایه د ګریډ ګوره ګریډ چې کوم نومونه لري هغه په دغو نومونو باندې سنټر لاین تیار یې او ستا را سره